ټیک یو بل ګډړو واه نو چې تم ډډوي او زم ډډو کینه کنه زه ستړی شوم نو زه خو 2-3 غنټې تو پاسه کینه زه به ډډو نه نو دغه شانتي ټیک یو 2 منټه زه دی خو ته به دې دا کې کنه ته وګوره بیخي د چا د لاسه شوله خاورې ته وګوره بیخي د چا د لاسه شوله خاورې زما ښکلې ځواني د چا د لاسه شوله خاورې او د کلي چم په چم رانه پوښتنې داسې کېږي چې ستاسو دا یاري د چا د لاسه شوله خاورې د کلي چم په چم رانه پوښتنې داسې کېږي چې ستاسو دا یاري د چا د لاسه شوله خاورې زه خانه ستا خاني زمونږ د لاسه شوله خاورې زه خانه ستا خاني زمونږ د لاسه شوله خاورې زمونږ ملنګي د چا د لاسه شوله خاورې او زمونږ خو بندګي د چا د لاسه بندګي وه زمونږ خو بندګي د چا د لاسه بندګي وه زمونږ خو بندګي د چا د لاسه شوله خاورې او ارمان ته یې کتل خپلو همزولو ته لګیا وه ارمان ته یې کتل خپلو همزولو ته لګیا وه زما خو زندګي د چا د لاسه شوله خاورې او شته هم پوره و دا راته یو بل 2-3 ځله پیرې ویلې بل راته ووایه او کنه لکه چې کم چې ما ډېر اورېدلې ته هم بس دقه یو وې شته هم پوره و هغه دلته چې را دا تېر ریکارډینګ کړی وه دې مې شته هم پوره و دا ما یو 10 پیرې اورېدلې دي نو چې دغه خلکو بس ونه اورېدلې د بېوفا خلکو یارې راله دا زړه وبکو دا ښه شي ځوانې بوډا کړم شاعرې راله دا زړه وبکو او کنه د بېوفا خلکو یارې راله دا زړه وبکو ځوانې بوډا کړم شاعرې راله دا زړه وبکو خیر دی سړه به خورم خو بس خپل خوږ وطن ته ځمه خیر دی سړه به خورم خو بس خپل خوږ وطن ته ځمه قسم دی بس مسافرۍ راله دا زړه وبکو او بچي مې وایي تا تر اوسه مونږ له کړي څه دي بچي مې وایي تا تر اوسه مونږ له کړي څه